السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو ولې یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل طرف نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په ویډیو کې تاسو ته راخیم چې څنګه کولای شئ تاسو د واتس اپ ډیلیټ میسجونه دغه شانتي د واتس اپ ډیلیټډ عکسونه یا ویډیوز تاسو ته څوک میسج راوړي او ډایرکټ ډیلیټ کی نو هغه تاسو خپل په موبایل کې بیا څنګه راوندې شي او بیا څنګه ریسټور کولای شئ خپل په موبایل کې دغه میسجونه دغه عکسونه دغه اډیو وایس وغیرہ هر څه دي هغه ټول تاسو څنګه خپل په موبایل کې واپس کتلی شئ. نو قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مخ دینه وړاندې تاسو ته نوټیفیکیشن راس کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ خو د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ د نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې د رسل ملګرو ته لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي هم دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. ټیک ده کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې کولاو کړئ نو تاسو نه به داسې شان انټرفیس راشي دا به تاسو د دې ځای نه ټول څه کوئ نیکسټ کوئ. دلته کې تاسو نه بیا میسج غواړي دا وګورئ پرمیشن غواړي مثال په طور تاسو د واتس اپ میسجونه غواړئ او تاسو سره دوه واتس اپ وي مطلب واتس اپ بزنس وي یا بل څه وي دا به تاسو سلیکټ کوئ ورپسې به دلته کې تاسو نه دوه درې پرمیشن غواړي همدغه پرمیشن به دې تاسو کوئ الاف کوئ دا درې واړه پرمیشن به تاسو دلته کوئ په دغه طریقې سره ورکړئ دا به دلته کې آف وي نو دا به تاسو دې ځای نه الاف کوئ دا به آن شي. ټیک ده دا ټول فرمیشن چې دي دا درې واړه فرمیشن به دلته تاسو ورکړئ بیا چې تاسو وګورئ ټیک شو د دې ځای نه دلته کې تاسو کله نیکسټ فردر مخکې راشئ نو تاسو چې وګورئ دلته کې دا وګورئ چیټس صحیح ده دا چیټ اوس څنګه دي مثال په طور تاسو چې سره چیټ شروع کړو او هغه تاسو نه دلته کې میسج وکړو بیا یې ډیلیټ کړو بیا تاسو دغه میسج واپس کړئ نو هغه چیټ به دلته کې تاسو سره پروت وي که میډیا کې مطلب تصویر وغیره وي نو هغه هم دلته کې پروت وي. صحیح ده دا وګورئ دلته کې هر څه چې دي هغه ټوټل به تاسو سره بیا دلته کې پراته وي د دې فردر سیټنګ څه دی د دې موډ چې دی تاسو چینج کولی شئ. صحیح ده ډایرکټ آټو چیټ چې دی هغه هم د دې ځای نه تاسو کولی شئ شروع کولی شئ. ورپسې په دې کې تاسو ته کلینر هم میلاویږي مطلب واتس اپ سټوریج کلینر دی که تاسو واتس اپ کې چېرته هر څه زیات شوي تاسو هغه کلین کول غواړئ واتس اپ څخه کول غواړئ نو هغه تاسو د دې ځای نه دا کلینینګ یو آپشن کلینر راکړی دی په دې کلین کولی هم شئ. ورسره که تاسو وګورئ سټیټس سیور پکې هم راځي تاسو سره مطلب تاسو چې سټیټس ډاونلوډ کول غواړئ نو هغه هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ د دې ځای نه. دغه شانتي ډایرکټ چیټ پکې هم یو آپشن دی تاسو چې د دې ځای نه څه وکړئ فون نمبر ولیکئ میسج ولیکئ نو هغه ته به هغه ستاسو میسج چې دی هغه ډایرکټ آن به یې د دې ځای نه نو او ډایرکټ چیټ هم چې دی هغه د دې ځای نه کولی شئ. او کار شی پکې دا دی چې تاسو ډیلیټډ میسیجز مطلب ډیلیټ شوي میسجونه هر څه چې دي هغه دې ځای کې بیا موندلی شئ بیا فایده کولی شئ. قدرمنو دا ونه ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي که خوښه شوې وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ.